اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ پاور ډیټا ریکوري ویلې وه، نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وینرار در وښیم. وینرار هم یو ډېر ضروري سافټویر ده، په دې باندې به هم تاسو خامخا سر خلاصوئ، ځکه نن سبا که چیرې تاسو له انټرنیټ څخه یو فایل را ډاونلوډوئ، یو سافټویر را ډاونلوډوئ، نو هغه په وینرار کې وي، یا که چیرې تاسو له بازار څخه یو سافټویر راوړئ، فایل راوړئ، گیم راوړئ، نو هغه په وینرار کې وي. نو که چیرې بیا تاسو هغه خپل کمپیوټر ته ور واچوئ، هغه فایل کله تاسو سره وینرار انسټال و بیا هغه فایل کار کوي، خلاصېږي، که نو انسټال بیا کار نه کوي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د وینرار په باره کې ټوټل معلومات درکړم، او د وینرار ډېرې فایدې دي. ګوره، اوله فایده یې دا ده چې د وینرار په ذریعه سره تاسو یو شی له وایرس څخه بچاولی شئ. اوس مثال که چیرې له تاسو سره ضروري سافټویرونه پراته وي، یا ضروري ویډیوګانې پراتې وي، پرسونل شیان پراته وي، نو تاسو به بیریږئ چې دا وایرس نه کړي را خراب نه، نو تاسو هغه ضروري فایلونه وینرار ته واچوئ. کله چې تاسو وینرار ته واچوئ، بیا که هر څونه وایرس تاسو په کمپیوټر کې پروت وي، نو هغه ډیټا نشي در خرابولی. یوه فایده خو یې دا سوه. دویمه فایده یې دا ده چې تاسو د وینرار په ذریعه سره د یو شي سایز ور کمپریسه کولی شئ. اوس مثال که چیرې د یو سافټویر سایز 1 جی بي وي، نو کله چې تاسو هغه وینرار ته واچوئ، د هغه سایز به هم کمپریسه شي، له 1 جی بي څخه به 900 ام بي ته به راسي، یه به هغه شی خالی به سایز کمپریسه شي، کم به شي. دویمه فایده دا. درېیمه فایده دا ده چې د وینرار په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې فولډر ته، یوې ویډیو ته، یا یوه تصویر ته پاسورډ ور ولګوئ. نو راځو ګوره، اول به تاسو وینرار انسټال کړئ. په ډېرو کمپیوټرانو کې دا ځاني انسټال وي، که چیرې نو انسټال، نو د دې خپل سیټ اپ راځي، سمپل به ډبل کلیک په وکړئ، انسټال به کوئ. نو ګوره، کله چې تاسو وینرار انسټال کړئ، نو اوس به تاسو څنګه معلوموئ چې له تاسو سره په کمپیوټر کې وینرار انسټال ده که نه ده انسټال. تاسو به سمپل په یو فایل باندې رسته کلیک وکړئ. کله چې تاسو رایټ کلیک وکړئ، که چیرې دا بوکسونه رالو او دغه ایټ ورچ دغه اپشنان رالو، په دې پوه چې وینرار انسټال ده که نو بیا نه ده انسټال. نو اوس راځو ګوره، موږ به یو فایل، یو سافټویر، یو فولډر څنګه وینرار ته اچو، له وایرس به څنګه بچاو کو. ګوره، اوس دا فولډر ما دلته راوړی ډیسکټاپ ته، زه غواړم دا وینرار ته واچوم. که مو هر شی وینرار ته اچوئ، که مو سافټویر وینرار ته اچوئ، په هغه سافټویر رسته کلیک کوئ. که مو چیرې ویډیو وینرار ته اچوله، په هغه ویډیو رسته کلیک کوئ. که مو فولډر وینرار ته اچوئ، په هغه فولډر رسته کلیک کوئ. ګوره، اوس مثال په دې فولډر کې ما ضروري فایلونه ایښي دي، سافټویرونه شان مې ایښي دي. زه غواړم چې دغه ټوټل فولډر محفوظه کړم چې وایرس یې نه کړي را کرپټه. نو سمپل په دې باندې به تاسو رسته کلیک کوئ، را به سي دلته ګوره ایټ ارچیو اپشن ده، په دې ایټ ارچیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایټ ارچیو کلیک وکړئ، ګوره د وینرار 3 پارمیټر راځي، رار او رار 5 زیپ. رار او رار 5 دا دواړه یو شی دي، فرق یې نشته، زیپ ځینې جلا ده. نو زه راځم د دې دوه په مابین کې زه اوس فرق درښیم. اول دا زه رار ته اچوم، اوکې مې کوئ. کله چې دا ما اوکې کوئ، ګوره دا وینرار ته ولوېدی. اوس که چیرې ستاسو په کمپیوټر کې وایرس پیدا سو، دغه در خرابوی سي، دا نشي در خرابولی، ځکه دا پروټیکټ سو، له وایرس څخه پروټیکټ سو، محفوظ سو، وایرس یې نشي در خرابولی. نو تاسو دغه فایل ډیلیټ کړئ، ځکه له تاسو سره اوریجنل فایل چې دی هغه اوس دلته په وینرار کې پروت ده. ګوره، د دې سایز به هم کم سوی وي. اوس زه پراپرټیز ته راځم، ما په پراپرټي کلیک وکړئ، د دې سایز 15.50 ام بي ده. اوس که زه چیرې د وینرار فایل والا سایز وګورم، 15.450 ده. نو ګوره، څونه چې سایز غټ وي د یو شي، کله چې تاسو وینرار ته واچوئ، د هغو نه زیات کمیږي. اوس خو د دې سایز ډېر کم ده، په دې وجې سایز لیږ کم کوئ. نو که چیرې غټ فایل تاسو وینرار ته واچوئ، نو د هغه سایز بیا ډېر کمیږي. نو راځو ګوره، اوس زه تاسو ته د رار او د زیپ مابین کې فرق درښیم. دا خو موږ ګوره رار ته واچوئ. اوس راځو زه دا زیپ ته اچوم، ایټ ورچیو ما کلیک کوئ، زیپ مې والی، اوکې. ګوره، دا وینرار ته ولوېدی، دا زیپ ته ولوېدی. ګوره، دا رار ته ولوېدی او دا زیپ ته ولوېدی. اوس دا هم کار کوي، دا هم خلاصېږي، او دغه رقم دا بل زیپ فایل هم خلاصېږي. فلحال خو ګوره د خاص فرق نشته. نو زه راځم اوس زه تاسو ته فرق درښیم. ګوره، زه راځم وینرار پروګرام له کمپیوټر څخه باسم، ان انسټال کوم، ډیلیټوم. په ان انسټال ما کلیک وکړئ، وینرار مې له ټول کمپیوټر څخه وایستی. ګوره، تاسو کتلی شئ چې اوس دا کوم رار ته موږ کوم فایل اچولی و، کوم فولډر اچولی و، ګوره دا خلاصېږي یا دا نه خلاصېږي، ځکه دا وینرار لازمي غواړي. او زه راځم زیپ ته. ګوره، زیپ کار کوي، بالکل زیپ کار کوي. د زیپ بیا ګوره دوې فایدې سي، یو خو له وایرس محفوظه ده، وایرس یې نشي در خرابولی، او بل که وینرار وکنو بیا کار کوي. نو رار چې ده خامخا وینرار غواړي. نو ګوره، تاسو به یو فایل څنګه معلوموئ، تاسو به سمپل پراپرټیز ته ځئ، که چیرې په اخر کې ایکسټنشن یې .rar رالی یا .zip رالی، په دې پوه چې دا د وینرار فایل ده. نو زیاتره کسان دا رقم دي چې دوی له بازار څخه یو سافټویر راوړي، نو کله چې بیا دوی کمپیوټر ته ور واچوي، کمپیوټر د دوی په کمپیوټر کې وینرار نه انسټال، نو دوی چې خلاصوي، دوی ته دا رقم ایرر ورکړي، نو دوی وایي دا وایرس سوی ده، دا کرپټه سوی ده، نو دا ډیلیټ کړي. نه،
دا کرپټ شوی نه ده، دا وینرار غواړي. وینرار به تاسو لازمي انسټالوئ بیا دا کار کوي. او که په زیپ کې واخو که وینرار که نو بیا کار کوي. نو دا وګوره ډېر غټ فرق د دې دوه په مابینځ کې چې رار چې ده هغه وینرار غواړي او زیپ چې ده هغه وینرار نه غواړي. که وینرارو که نو کار کوي خو دواړه له وایرس څخه محفوظوي. نو زه راځم ګوره بیرته وینرار انسټالوم. ما په وینرار ډبل کلیک وکړئ، ګوره وینرار انسټال شو. اوس بیرته ګوره رار فایل کار شروع کوي. ګوره تاسو کتلی سئ دې کار شروع کوي. دا بل هم ګوره کار کوي. نو زه راځم ګوره اوس دا بیرته زه ډیلیټوم. زه اوس پاسورډ ورلګوم چې پاسورډ به موږ څنګه ورلګوو. اوس دې مکمله فولډر ته پاسورډ لګوم. رایټ کلیک به وکړئ، ایډ ټو ارچیو ته به راسئ. نو سمپل ګوره دلته اپشن د لاک ارچیو په دې به کلیک وکړئ، بیا په سیټ پاسورډ کلیک وکړئ. هر رقم پاسورډ چې مې ورکوئ پاسورډ ورکوئ، دواړو خانې کې سیم پاسورډ ورکوئ، اوکې کوئ. کله چې تاسو دغه اوکې کوئ ګوره اوس دا ډیلیټ کوي ځکه اوریجنل فایل دلته پروت ده. اوس ګوره دا زه خلاصوم نه خلاصېږي، هغه له موږ څه پاسورډ غواړي. ګوره دا یو دا رقم پاسورډ دی. اوس خو خلک کتلی شي چې دې سړی دلته دننه تصویران ایښي دي یا ویډیوګان ایښي دي، دا شیان ایښي دي. اوس د دې پاسورډ ورلګوم چې دلته لا پاسورډ ځینې غواړي، چې دلته دی خلاصي لا پاسورډ ځینې غواړي. نو زه راځم دا یې وارې ډیلیټوم، بیرته بل پاسورډ ورلګوم. رایټ کلیک به وکړئ، ایډ ټو ارچیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاک ارچیو، سیټ پاسورډ به ورکوئ، په دواړو خانې کې سیم. دلته یو اپشن ده انکریپټ فایل نیمز، په دې سره نشان ولګوئ، اوکې بس دا بیا دی پاسورډ ده. اوس ګوره کله چې دی دلته خلاصي دلته لا نور ته خلاصېږي. ګوره ما ډبل کلیک په وکړئ نه خلاصېږي ځکه پاسورډ غواړي. اوس که پاسورډ معلوم و خلاصوی به سي، که نه به سي خلاصولی. نو دا و د وینرار درې فایدې چې له وایرسه تاسو یو شی بچولی سئ، سایز یو شی ورکمپریسه کولی سئ او پاسورډ هم ورلګولی سئ. نور هم په دې کې ډېر زیات اپشنان راځي چې د دې په ذریعه سره تاسو سیټاپان هم جوړولی سئ، ډېر کارونه کېږي. نو انشاءالله هغه به بیا مخته زه تاسو ته ووایم، مخته به سر خلاص کړم در باندې. نو فلحال ضروري شانس و هغه دا و. نو دا ویډیو تاسو 2-3 وارې وګورئ، انشاءالله سر به مو په خلاص. نو تر بل ویډیو ماته راکړئ اجازت. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.